یک صبح خوب و خوشی را آغاز کرده باشین. در ابتدا از جناب مخدوم صاحب عبدالله خواهش میکنم که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید مجلس امروزی من را آغاز کنند. جناب مخدوم صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا كلها خيرا برحمتك يا. تشکر از مخدوم صاحب. امروز سخنران اول ما هم مخدوم صاحب است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. صبح همه تان بخیر. جناب رئیس هیئت اداری، همکاران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رئیس، ما میخواهیم که در رابطه به 3 موضوع بحث بکنیم. موضوع اولی مورد بحث ما ای است که در وزارت صحت عامه یک بخش است به نام اصلاحات شفاخانه ها و چندین سال میشه که اصلاحات شفاخانه ها به فعالیت آغاز کرده. در 12 ولایت شفاخانه های مرکزی ولایتی و اینا پرسنلشان از اصلاحات شفاخانه هاست و تماما امکانات شفاخانه ها از همین طریق اصلاحات شفاخانه ها مهیا و آماده میشه و اصلاحات شفاخانه ها واقعا از همون وقتی که آغاز به کار کرده تا به این حال خیلی پیشرفت قابل ملاحظه داشته و کارکردش در ولایات برای مردم قابل قبول بوده و همچنان جناب رئیس اصلاحات شفاخانه که مربوط وزارت صحت عامه است ارزانترین خدمات برای مردم اینا ارائه میکنه با کیفیت بالا. به طور مثال اصلاحات شفاخانه ها در یک سال یک بستر یک مریض 7,500 دلار امریکایی مصرفش میشه، اما شفاخانه های کابل که مربوط اصلاحات شفاخانه ها نیست اینا 11,500 دلار مصرف دارن و حکومت که برای مؤسسات خدمات شفاخانه ها را میده اونا 9,500 مصرف دارن و کیفیت از اینا پایین است. شما میدانین که من چندین بار برای شما صدا کردم که مؤسسه اهید در سمنگان در چند ولایت دیگه فعالیت داره، قطعا وجود نداره شفاخانه. 6 ماه میشه که کلینیکایشان بند است، مؤسسه اهید فعالیت نمیکنه. آل حکومت وزارت مالیه کود مالی از اینا را بند کرده، با وجودی که اینا باید تقدیر میشد کود مالیشان بند شده. متاسفانه این کاری است که به ضرر افغانستان است. امیدوار هستیم که کود مالی از اینا پس فعال شود. رئیس، وقت کم مانده، یک دقیقه برای ما وقت زیادتر بدین. موضوع دوم جناب رئیس عواید زغال سنگ است و شما میدانید که در سطح افغانستان بیشترین عواید زغال سنگ و از ولایت سمنگان است و در همین وقتایی که عواید زغال سنگ حکومت وزارت مالیه میگیره هیچ کاری را بر ولایت سمنگان از عواید زغال سنگ صورت نگرفته. محترمه، امروز چون ثبت نام بیخی بیشتر شده. عبدال صاحب دم 3 دقیقه خودت برابر میکردی دیگه.
یک دقیقه ریحان خودم آزاد. این نظم ما را شعباز صاحب دیگه وکیل صاحب را وقت بدید. محترم ریحان آزاد. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، هیئت اداری وکلای منتخب مردم، سلام عرض ادب دارم. جناب رئیس صاحب، سوال اول ما شما هست که شما دیروز غیر مسئولانه حکومت موقت را از خانه ملت صدا بالا کردین و شما رئیس جرگه هستین و باید مسئولانه صحبت کنین و ما وضاحت میخواهیم. و هیئتی که تعیین شده بود به خاطر یک طرح تعیین شده بود که در تالار میاره، ولی متاسفانه دیروز وقتی که ما شنیدیم شاک دیدیم و مردم افغانستان جمهوریت میخواد. جمهوریت جناب رئیس از مردم افغانستان است، هیچ کس حق نداره. باید خود دفاع بکنی، خانه ملت دفاع بکنه از جمهوریت، از نظام. نظام از شخص نیست جناب رئیس. ولی جای تاسف است که دیروز این صدا از شما بالا شد و ما جدی جناب رئیس وضاحت میخواهیم. این قضیه باید امروز معلوم شود که شما چطور صدای دشمن را و صدای پاکستان را بالا کردین و خوب است که امروز جدی وضاحت بدین. دوم، بحث بیسود است. در بیسود واقعا فاجعه انسانی و بشری صورت گرفته است و ارگانهای امنیتی باید پاسخگو باشه و کسایی که واقعا بالای مردم بیچاره شلیک کرده باید در پنجه قانون سپرده شود و به غیر صورت همیشه این ادامه پیدا خواهد کرد. مردم افغانستان است که نظام هست، وکیل است، وزیر است و باید ارگانهای امنیتی مسئولانه پاسخ بدن. تشکر. خواهر عزیزم آزاد صاحب، همین احترامی که من برای خود دارم خودت میفهمی که من چقدر احترام دارم. اول ما کدام حکومت ما قطع گفتیم؟ عرض مرا گوش کن. نه سرما صدا کده وضاحت میتم. نه ما گفتیم که یک طرحی که به دسترس ما قرار گرفته از نظام و شورای ملی حمایت شده، ما این استقبال میکنیم. ما نگفتیم حکومت موقت. خواهش میکنم ما صدای پاکستان بالا نکردیم، تا هم صدای شورای امنیت بالا نکنیم. محترم عبدالعزیز حکیمی. محترم حکیمی صاحب. به نام یاد خدا سلام عرض ادب دارم خدمت جناب رئیس صاحب، هیئت محترم اداری، همکاران عزیز. صبح همه شما بخیر. درود و صلوات میفرستیم بر روح تمام شهدای افغانستان، خصوصا شهدای دلیر امنیتی و شهدای اخیر بیسود. جناب رئیس صاحب، من تقاضا میکنم در مورد جنجال بیسود توجه داشته باشین. شما بالای حکومت صدا بزنید که جنگ باعث صدمه وحدت ملی صورت بگیرد، نه به خیر ملت است و نه به خیر حکومت. جناب رئیس صاحب، من روی دو موضوع صحبت دارم. موضوع اول چاپ پول توسط رئیس بانک مرکزی، موضوع دوم بودجه. حکومت افغانستان میخواهد چاپ 100 میلیارد پول افغانی را با کشور پولند عقد قرارداد نماید که این کار حکومت خلاف قانون و خلاف قانون اساسی است. چون اجمل احمدی نتوانست اعتماد پارلمان را بگیرد، خلاف قانون به صفت سرپرست بانک مرکزی ایفای وظیفه می نماید. در بانکنوت های افغانی حاوی امضای وزیر محترم مالیه و رئیس بانک مرکزی می باشد. فعلا نه هم وزیر مالیه داره و نه هم رئیس بانک مرکزی. اجمل احمدی هر عملی را که انجام می دهد مخالف با قانون، بنای باطل بر باطل است. در قسمت دوم بودجه تشکری میکنم از جناب شما و هم از همکاران عزیز خود که با بلند کردن کارت های سرخ خود وقار و عزت مجلس را زنده ساختید. مجلس نمایندگان ثابت ساختند که معیار قضاوتشان عدالت، برابری و توازن بوده. همسانسازی معاشات خط سرخ ماست. تا زمانی که حکومت به خواست نمایندگان مردم تمکین نکند مبارزه ما ادامه دارد. جناب رئیس صاحب، من در اخیر 3 پیشنهاد دارم. خدمت شما از حکومت بخواهید که تا بر روند سرپرستی ها خاتمه دهد، هر چی زودتر سرپرست وزرا و کاندید رئیس بانک مرکزی را به شورا معرفی نماید. اجمل احمدی
مطابق قانون نه صلاحیت قانونی دارد و نه هم به شورا جوابگو است. بنابراین از حکومت می‌خواهیم تا جلو خودکامگی رئیس بانک مرکزی گرفته شود. الا معرفی رئیس جدید بانک مرکزی از چاپ پول خودداری نماید. سوم، همکاران عزیز، تا زمانی که عدالت در بودجه و یکسانسازی معاشات در نظر گرفته نشود با بودجه رای نمی‌دهیم. از توجهتان تشکر. شاغل قلاتوال صاحب. دلوی او بخونکی څښتن تعالی په نامه جناب رئیس اداري پلاوي او د ملت محترم استازو په اجازه سلام او درناوی سهار مو په خیر. جناب رئیس صاحب که څه هم تاسو مکس لرئ د پرونی مطبوعاتي کنفرانس په هکله باندې چې د نن ورځې توده خبره ګرځېدلې ده او د مطبوعاتو سرحد زمونږ هیله هم همدا ده چې که تاسو په جمعبندۍ کې د دوهم ځلي دپاره څه تفصیل ورته ورکوئ په دې خاطر باندې چې ستاسو له خبرې نه بېلابېل برداشتونه او تعبیرونه او تفسیرونه سوي دي او د موقت حکومت په هکله باندې یادونه باید وکړو جناب رئیس صاحب کله چې یو موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ د تفاهم په متن کې موجود نه وي او کله چې تر اوسه پورې په هغې باندې اصلا قطعا بحث نه ده سوی او نه د افغاني خبرو اترو په ترڅ کې په اجنډا کې شامله سوې ده دا ملتفي ده قطعا په دې باندې اصلا بحث لازمه نه ده چې څوک یې ورباندې وکړي ځکه یو جانب هم نه غواړي چې د موقت حکومت په ارتباط باندې تبصره ولري او یا غوښتنه ولري. جناب رئیس صاحب د ملي ګټو خوندیتوب د هر افغان دنده او مسؤلیت او په ځانګړي ډول باندې د ولسي جرګې د هر غړي ده. موږ د تېرې چهارشنبې په ورځ باندې دلته ولیدل چې د باختر د خزاني یا د طلا تپه په ارتباط باندې بحث وسو. یوې خور دلته یادونه وکړله چې ګنې دا د چور او چپاول په حالت کې ده او د دې انعکاسات په بازار کې په خلکو کې او د افغانستان په سیاسي وضعیت ډیر منفي دی. اوس به نو له هغه چا نه چې دلته د لومړي ځل دپاره دا خبره یاده کړه دا پوښتنه به ځینې وکړو چې آیا په دې مورد کې کوم سند موجود شته؟ که سند موجود وي او احساس او انګیزه د وطن په هکله باندې موجوده وي بهتره به دا وي چې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته د موضوع وسپارل سي تر څو په دې هکله پلټنه او تحقیق او بررسي وسي بېرته ملت ته ګزارش ورته ورکړل سي. دا خزانه هغه چا چې د دغې خزانې په هکله باندې خپل ژوند د لاسه ورته ورکړ او د تاریخ په پاڼو کې به نوم په زرینو کرښو باندې لیکل شوی وي هغوی وساتله. هیڅوک دې ته اجازه نه ورکوي چې دا خزانه د یو ځلې بیا تر پوښتنې لاندې راسي او خدای مه کړه د چور او چپاول لاس دې ورته ور وغځول سي. جناب رئیس صاحب د سولې خبرې ډېرې تودې روانې دي. زموږ وړاندیز دا دی چې په دغه ارتباط باندې که تاسو لطف وکئ د سولې عالي شورا په راس کې ډاکټر صاحب عبدالله ولې خاموش ناست دی؟ ولې بې تفاوت ناست دی؟ ولې په دې هکله تفسیره نه لري؟ ولې موضوعګري او دریځ نه لري؟ دا په خپله باندې د پوښتنې وړ دی او پښتنه باید وسی د سولې عالي شورا ځکه د دوی دنده د دغه پروسه دوی مخکې بیایي. دا چې هیات ته تللی دی د هیات په اجنډا کې هغه مشخص صلاحیتونه ورته ورکړل سوي دي چې په کومو مواردو کې باید دوی بحث وسي. اما د سولې عالي شورا له بده مرغه چې چوپتیا غوره کړې ده او دا چوپتیا د پښتنې وړ ده. دا پښتنه خلک له موږ کوي. قلاتوال صاحب همون خزانه نیست گنجینه است. محترمه نظیفه بیگ. به نام خداوند دادگر و توانا و اجازه هیئت اداری جناب رئیس و همکاران عزیز در تالار صبح همه بخیر. حرف و حدیث های زیادی در این روزها شنیده میشه. جناب رئیس میخوایم که روی یک مسئله مهم صحبت بکنم. البته از آدرس‌های مختلف ما بحث طرح حکومت موقت شنیدیم و متاسفانه دیروز هم سرخط رسانه گردیدی مسئله. در قسمت از این ما خواهان وضاحت هستیم که چگونه شورای ملی با تعداد محدود از وکلا اعلام حمایت حکومت موقت. اگر در قسمت از این موضوع حقیقت نداشته باشه میخوایم که از زبان شما بشنویم که چگونه این بحث رسانه دامن زده. جناب رئیس، به خاطر حفظ و ثبات نظام سیاسی کشور ما به ده ها هزار قربانی داریم که زنای این سرزمین بیوه شده، اطفال ما یتیم شده و از ما قربانی گرفته. به خاطر حفظ و ثبات نظام سیاسی کشور همه ما شما باید در مقابل همدیگه قرار نگیریم، بلکه در این وضعیت فعلی که کشور قرار داره حمایت مستقیم نماینده‌های مردم ضرورت داره.
بنان جناب رئیس صاحب خواستم همی است که نفس کمیته صلح که شما ساختین با یک تعداد محدوده که با اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه تاییدی اعضای ولسی جرگه را نگرفته، از 34 ولایت افغانستان باید نماینده خود می داشت. قسمی که ما در گذشته شاهد حکومت‌های موقت بودیم که وضعیت کشور تا به حال مردم افغانستان قربانی میده از اون وضعیت گذشته که ما شما پشت سر گذاشتیم. بنان خواست همه ما شما هست که صلح پایدار، صلح با عزت در افغانستان بیاید و طالبان هم کسایی هستند که حق دارند در این کشور، ولی نه که در موقعی که توانوز هیئت گفتگو کننده و هیئت مذاکره کننده صلح با بالای طرح اصلی آجندا با یک نتیجه رسیده باشه و از هر آدرس حمایت صورت بگیره. بنابراین اصول و پرنسیپ پارلمانی را ایجاب نمیکنه فرصت بتیم که بحث ها صورت بگیره و اما قسم که هیئت مذاکره کننده طالبان با یک لجاجت تمام بر موقف خود ایستادگی داره، ما هم به صفت نمایندای مردم نظارتگر پروسه به صورت دقیق و صادقانه باشیم و در اخیر تصمیم نهایی را مورد تایید اعضای ولسی جرگه با آجندای پروسه صلح اگر بر منافع ملی کشور باشه بگذاریم. خواسته بر حق مردم افغانستان است، بنان حکومت موقت دیگه هیچ نوع جایگاهی بین مردم افغانستان نداره. ما از نظام جمهوری اسلامی افغانستان دفاع میکنیم، باید نظام جمهوریت خط سرخ مردم افغانستان باشه. تا که ما قربانی بودیم و قربانی هدف شوم کشورهای بیگانه باشیم و کشورهای دیگه به خاطر تنش‌های داخلی از منافع خود در کشور ما شما ببینه و از مردم افغانستان به نفع منافع کشور خودشون استفاده بکنن. و امی بود بحثی که من خواستم در این قسمت شما هم وضاحت بتین و کسایی که عضویت این کمیته را داره امو یعنی جایگاه حقوقیشون بر ما قابل قبول است، ولی معلومات کافی را برای ما شریک بسازید. تشکر. محترم مریم سما. درود و وقت بخیر به همگی. جناب رحمانی، اولا لیست فرمایشی خودتان به تالار آوردید، نصاب نداشتیم، رأی گیری کردید. رأی گیری در مورد نوشتن یک اعلامیه در مورد موضع مجلس در قبال صلح و نظارت از این روند که بعد نوشتن هم باید تاییدیه مجلس عمومی را می گرفت که چنین نشد. تمام این موارد یکی پی دیگری خلاف اصول وظایف داخلی است، خلاف در خلاف. دوما کنفرانس برگزار کردید، به عنوان رئیس خودخوانده کمیته صلح حمایت از حکومت موقت کردید. جناب رحمانی، پاسخ بگویید به ما و مردم، شما چه کسی هستید که چنین تصامیم خلاف اصول و منافع ملی را میگیرید؟ از آدرس مجلس از کدام و گروه یا کشور دستور میگیرید که چنین بر ضد منافع مردم در شرایط حساس گپ میزنید؟ از جایگاهتان سوء استفاده میکنید. این خیانت است به جایگاه ولسی جرگه به عنوان رئیس. مردم تجربه تلخ و زشت حکومت موقت را دارند و اینکه بعد از حکومت موقت نظام چطور از هم پاشید. نظام فعلی در نتیجه قربانی شدن فرزندان این سرزمین به دست آمده و حفظ آن به معنای ارجگذاری به خون شهیدان است. آیا شما درکی از این ارزش به این بزرگی را ندارید؟ اگر چنین است، محترمانه و شرافتمندانه از این جایگاه مهم استعفا بدهید که کشور را به بحران و جنگ نبرید. کمیته فرمایشی به اصطلاح صلح فوراً لغو شود. فریب ایران و پاکستان را نخورید. بلندگوهایشان این روزها جدی به صدا در آمده اما پیروز نخواهند شد. جناب رحمانی، افتخار است که برای نظام کار کنید تا که برای یک بیگانه و یا دشمن کار کنید. شما نمیتونید که رد بکنید این مسئله را که حمایت نکردید، چون هم ویدیو در این رابطه وجود داره و هم یک تعداد که در جلسه کمیته تان بودن این را تایید کردن. زنده باد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و جمهوریت. خدا کنه مریم صاحبی گپای خودت بوده باشه، عزاداری امور نبوده باشه. شعباز صاحب فرمایید. محترمه عزیزه جلیس، محترمه عزیزه جلیس. بسم الله الرحمن الرحیم.
جناب رئیس کابینه پاسختان داده میشه، وارخطا نشه، پاسخ داده میشه. ما 40 سال که پاکستان جنگ کردیم، 40 سال. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس میخوایم در رابطه با بودجه افغانستان صحبت بکنم. کابینه حکومت افغانستان در سال 1397 در برج قوس طرح همسانسازی معاشات تصویب کرد. در رابطه با تطبیق طرح پالیسی را آماده ساختن که در این رابطه 2 دانه کمیته هم جور شد که رهبری کمیته را وزارت مالیه به دوش داشت. این اساس قانونی داره افزایش معاشات. جناب رئیس پارلمان افغانستان چون 2 سال 2 ماه از این موضوع سپری شده، باید این موضوع یکسانسازی معاشات مطابق به قانون خدمات قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون کار، چون 2 تا قانون اینجا وجود داره، هیچ نوع مشکل وجود نداره. میتونیم که این موضوع را جدی بگیریم و به خاطر از اینکه معاشات کارمندان بلند رتبه پایین بیایه و معاشات کارمندان پایین رتبه ما بالا بره، به این اساس طرح همسانسازی معاشات ما جدی باید تعقیب بکنیم. موضوع بعدی جناب رئیس، تمام شفاخانه های 14 ولایت تحت ریفورم قرار داشت. مدت 15 سال از این موضوع سپری میشه که موفقانه این موضوع پیگیری میشد. متاسفانه که حال از بودجه 1400 کشیده شده، یعنی یک متخصص به هیچ وجه جناب رئیس حاضر نیست که ولسوالیا به معاش 8000 افغانی کار بکنه. من امیدوار هستم که این موضوع هم جناب رئیس بر علاوه که شما این را جدی میگیرین، وکلای محترم 14 ولایت این موضوع را جدی بگیرن که مردم افغانستان هزارها مشکل در بخش صحی دارن. من امیدوار هستم که بازم تاکید بکنم که این موضوع باید تعقیب شود. تشکر رئیس. محترم دکتر صاحب رمضان بشر دوست. به نام حق و به یاد شهدا، من قبل از اینکه پیشنهاد تحریری درباره بعضی مشکلات به شما بدهم 2 مقدمه دارم. یک مقدمه این است که به نام من فیسبوک های زیاد ساخته شده و در این فیسبوک ها بعضی چیزا گذاشته می شود که از من نیست، منتها به نام من گذاشته می شود. تنها فیسبوک من که خودم اداره میکنم بشردوست فاوندیشن است. بنابراین چیزهای دیگر که در فیسبوک های دیگر به نام من میخوانین، بعض وقت به نسبت به شما نوشته میکنن، از من نیست. مقدمه دیگر که من میخوایم عرض کنم این است که ما چرا ما یک خاصیت عجیب و غریب داریم که از غم یکدیگر شاد میشیم. چرا ما یک خاصیت عجیب و غریب داریم که 30 میلیون افراد کشور را حتما مزدور یک کشور دیگه میدانیم، حتما جاسوس یک کشور دیگه میدانیم. هر کسی که با ما مخالف بود او را حتما جاسوس یک کشور میدانیم. به این حساب 30 میلیون جاسوس ما داریم. ممکنه نباشن، ممکنه جاسوس نباشن، ممکنه حرفی که زده باشد نظر خودش باشد. و بعد همه پاکستان و ایران و آمریکا و فرانسه و آلمان بعضی کسا رو جاسوس هم قبول نمیکنه. اونا خود مفتخورا رو یک افغانی نمیدن. چرا ما حرف هم دیگر رو نمیشنویم؟ چرا ما حتی از کشتن هم دیگر لذت میبریم؟ چرا ما مرده خود شهید اعلان میکنیم و مرده همسایه خود مردار میگوییم؟ چرا این ملت همه میکشد؟ چرا در خون ملت تشنه هستیم؟ در نمروز از یک فامیل 18 نفر کشته حکومت، در یک فامیل
3 طفل در یک قبر گذاشتن. در بامیان شما دیدید، در بدخشان میبینید، در ارزگان میبینید، در هلمند میبینید، در ننگرهار میبینید. چی وقت ما از خون ملت خود سیر میشویم. در 336 ولسوالی میکشند. طالب میکشد، داعش میکشد، حکومت میکشد، قماندان مسلح میکشد، قماندان مسلح غیر قانونی میکشد. کی را میکشند؟ نه اینکه کلانا را بکشند، بزرگا را بکشند، وزرا را بکشند، والیا را بکشند، جنرالا را بکشند، رهبرای جادی و چپی را بکشند و ملت گریسنه بیچاره را میکشند. تا به کی؟ چرا ما هیچ وقت سیر نمیشیم؟ مشکلی که من مطرح میکنم، اگر قانون های مراعات کنید، 2 دقیقه وقت دارم چون تحریری میسپارم، مسئله قطع مدد معاشی. تشکر. محترم شاپور حسین زوی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تالار ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. چون دا وخت کې خو موږ رئیس موقت حکومت غواړي، خو زه دا وایم چې رئیس جمهور ته دومره بې پروا که نه د تالار د پارلمان وکیلانو نه چې د صالح او د رحماني له لاسه هغه د اوس چغې وایي چې موقت حکومت غواړم. دا که دوی ترمنځ خلافت نه وای، رحماني صاحب موقت حکومت نه غوښته، چون د دوی په منځ کې اختلافات دي، وطن ته اور اچوي. رئیس صاحب رحماني تا ته معلوم ده چې په دې نظام باندې موږ څومره قرباني ورکړې، څومره شهیدان او زخمیان هم ورکړي. تا خو یو زوی د کله په لندن کې، کله په کاناډا کې او کله په دوبۍ کې. ته د دې افغانستان خوار ملت نه خبرې چې ته غږ کوې چې زه موقت حکومت غواړم. بل راځم ستانکزي ته. ستانکزی د وروس له بیرغ نه په ما غږ کوي چې غني د استعفا ورکړي. دا صلاحیت د غني نه ده چې غني استعفا ورکړي. دې ته ولس رایه ورکړې، د زړه په وینو یې رایه ورکړې، د سر په بدل یې رایه ورکړې، د دې بیرغ نه یې 18 کاله قرباني ورکړې ده. دا داسې په اسانۍ نه کېږي چې جز راجګېږي او کل ته وایي چې ته ما ته تسلیم سه. نو رحماني صاحب د دغه خبرو وضاحت به ته ورکړې دی ټول تالار ته چې ته په کوم اساس باندې د موقت حکومت دفاع کوې او غواړې. خو تاسو ترمنځ چې زه څومره ګورم، تا هغه ورځ ویلې چې ما نه تیلو قرارداد ستا، نه د یو څه قرارداد نه لرم. خو تا او د امرالله صالح ترمنځ دغه اور جګ شوی. د امرالله صالح له خاطره ته دا ټول وطن ته اور ورکوې چې ته موقت حکومت دفاع کوې، حمایت یې کوې. تا خبرې موږ اورېدلې، دغه تالار ته یا وضاحت ورکړه او یا ووایه چې موقت حکومت ما بالکل تایید کړی. که چېرته ته موقت حکومت تاییدوې، دغه چوکۍ بیا د تا نه ده. دغه ولس په دې بیرغ باندې قرباني ورکړې، 18 کاله دې نظام ته نر او ښځو بې قرباني ورکړې ده. نو تا نه مې خو جدي غوښتنه ده چې د امتیازي اخري وخت کې د دې وضاحت ورکړه، که چېرته که تا کړي مې دا خبرې صحیح ده او که دې نه یم کړي. بل رئیس جمهوره تا ته وایم چې دا وګوره، د ولس کور ته ته په عزت نه ګورې. نن د دغه حالات ده چې یو طرف ته سوله، بل طرف ته دغه د پارلمان درته جګ سوی په ناچیزو خبرو باندې. نو رئیس جمهوره که ته غواړې چې دغه جمهوریت سر ته ورسې، د ولس کور ته احترام ورکړه، وخت ورکړه، یو ادرس ورته وټاکه چې دغه میاشت کې حد اقل دې وکیلانو سره ته وګورې. دا تا توره دا ډال دی د پارلمان. که ته ولس کور ته عزت ونه کړې، تا ته هېڅوک هم عزت نه کوي. څنګه تاسو ته موږ رایه درکړې، همدغسې تا د خلاف. محترم خالد اسد. بسم الله الرحمن الرحیم. وکیل صاحبانو، رئیس صاحب او هیئت اداري او وکیل صاحبانو ټول سهارم په خیر. زه یوه موضوع غواړم لږ وضاحت ورکړم. پرون د کمیټه کې زه وم، په دې چې په دا 21 نفرو کې یو زه وم. رښتیا هم کمیټه کې چې
کله مطبوعاتي کنفرانس شروع کېدل بې له دې چې له موږ سره مشوره وسي هغه څه چې رئیس صاحب سره لیکلي وو هغه یې وویل او وروسته یوازینی زه وم چې کمیټه کې مې اعتراض وکړ چې رئیس صاحب هره موضوع چې راځي باید ټول مشوره پرې وکړو ټول خبره پرې وکړو د هغه نه بعد وویل سي ولې متاسفانه دا هر څه چې وویل دا رئیس صاحب او رئیس صاحب په اخر کې په جنبندي کې دغه وضاحت ورکړي چې څه وویل په دې چې کمیټې له ادرس نه له یو غړي سره هم شروع خبره نه وسوې راسن راغی مطبوعاتي کنفرانس شروع سو او خپل خبرې وکړې دغه مسؤلیت چې هر څه ورځي رئیس صاحب ته ما دا اعتراض هم کړی چې موږ په قانون اساسي کې دا صلاحیت د نظارت لرو موږ چې ورځو باید له هغه چا څخه نظارت وکړو هغه د افغانستان حکومت ده نه موږ بله طرحه ورکولی سو نه یې موږ صلاحیت لرو او نو دغه صلاحیت تعالی موږ ته راکړی ده دغه موضوع تیرې ورځې په ارتباط باندې چې موږ وضاحت ورکړو بله موضوع رئیس صاحب یو شی باندې زه باعث یو افغان باعث یو څوک چې ولس ټاکلی یم او دې کور ته راغلی یم خیر که شورای امنیت ولا له حکومت سره نن زما جنجال د بودیجې په سر موږ دښمني نه لرو موږ د یو نظام لاندې د یو چتر لاندې دلته مامورین که وینې او اساکر چې وینې دا ټول حکومت د محتاج ساتنې دپاره دلته ساتلي دي رالیږلي دي چې موږ نه حمایه وکړي موږ ته کار وکړي موږ یو دولت ده یو حکومت ده یو بیرغ ده یو کور ده یو کلی ده یو افغانستان ده مګر همدا که ووایي چې یو څوک یوه خبره وکړي د پاکستان او ته ورته چې نو تا د شورای امنیت د پاکستان او د شورای امنیت د دواړو پرتله کول دا ظلم د وطن سره ده د خاورو سره ده د ولس سره ده دغه امنیتي ځواکونو سره ده دغه شی لطفا دغه د تا په شان کې نه ارځي دا خبره د دې وړ نه ده چې ته داسې خبره دې هغه ځای نه چې ته د دې خلکو نمایندګي او سپیکر یې او له هغه ځایه دا خبره کوې رئیس لطفا دغه خبره هم بیرته اصلاح کوي بله موضوع لکه دوستانو چې یاده کړه د مصالحې عالي شورا رئیس څه کوي ډاکټر عبدالله په څه شي اخته ده هغه فقط ټوله ورځ له هنرمندانو سره ګوري آیا یو ورځ راغی دلته شورای ملي له ولسي جرګې له اساسو سره وکتل څو وخت راغی دی خو مصالحې عالي شورا مسؤل ده ولې رانغی ولې پوښتنه نه کوي ولې طرحه نه وړاندې کوي ولې د طرحه نه شریکوي که هر څه وي په دې مملکت کې روان وي خدای مسؤل ده کله چې بل څوک مداخله کوي وروکي بیا ورته وایي دغه د ما په کارو کې مداخله کوي لطفا د وطن دپاره ډېره زیاته قربانۍ ورسوې ده خولې م وړې دي غټې خبرې باید نه ترې راوباسو هغه خبره وکړو چې جای ولري هغه خبره وکړو چې د وطن او د خلکو په درد وخوري وسلام محترمه فاطمه کوهستانی بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم احترامات خدمت وکلای معزز جناب رئیس صاحب قوم هزاره و خصوصا اهل تشیع از 14 هست که مورد تهاجمات قرار میگیرند چه طالب باشد چه داعش باشد و حالی ما نوبت حکومت رسیده حکومت هم مردم ما را مردمی که نه سلاح داره و نه دفاع داره مردم ملکی ما را مورد هدف قرار میده امروز در بهسود خون در جویها خون جریان داره اما از خانه ملت صدا بیرون نمیشه از مردم افغانستان صدا بیرون نمیشه که حکومت در حال چی کار می باشه حکومت چی میکنه واقعا حکومت است یا اینکه نه حکومت یک چهره جدید به خود گرفته چهره طالبانی گرفته چهره داعشی گرفته ما در کابل قتل عام میشیم حکومت حتی بازخواست نمیکنه که ما رو قتل عام کرده در سرک ها خون ما جاری میشه اطفال ما در کورس کوثر چی گذشت اما هیچ کس جواب به ما نداد که کی عامل قتل عام این کشتار کی بود امروز در بهسود خون جاری است امروز در بهسود توسط همین حکومتی که از پشت به ما خنجر میزنه خانه طالب آباد که روبرو با ما جنگ میکنه این حکومت با ما چی میکنه مردم اطفال زن و طفل 150 نفر بگرفته و تانک و تل بسته چرا این حکومت چرا دفاع بکنین کدام جمهوریت میخواین دفاع بکنین جمهوریت که مردم ما را قتل عام میکنه اما طالب خوب است که مستقیم خواهدل فعیل خو میکنه جناب رئیس صاحب ما در بهسود قتل عام جریان داره تقریبا 18 نفر ما شهید دادیم 25 نفر زخمی دادیم 150 نفر حکومت گروگان گرفته به خاطر چی جنایت جنگی صورت میگیره در افغانستان از جنایت جنگی دفاع نکنین از جامعه بین المللی از کمیسیون حقوق بشر از یونما از سازمان ملل از سفارت امریکا میخوایم در این قضیه برای بررسی بکنه دقیق
واقعا چی جریان داره در این کشور؟ یا هزاره تابعی افغانستان نیست؟ خب برای ما ترک تابعیت بگوییم که بریم خلاص شویم از دست شما. اگه هستیم پس از خون ما دفاع بکنین، اگه هستیم پس از پشت سر ما رو با مرمی نزنین. قتل عام کوثر چرا تا به حال عاملینش تذکیر نشده؟ حکومت میخواد مردم هزاره را و خصوصا اهل تشیع را به طور قسن و به طور آمدانه مورد حملات قرار بده تا که نمانه هزاره هست، هزاره میمانه، صدای ما بلند هست. اگه تو از پشت هم مرمی بزنیم ما ایستاد هستیم. تشکر. محترم عبدالرؤوف شپون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب رئیس هیئت اداري او د تالار ټولو ګډونوالو خویندو ورونو خدای وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړي. جناب رئیس زه ډېر افسوس کوم او یوه خبره دا ده چې په دې 2 کلو کې مونږ تالار کې د ستانه نیولې هیئت اداري او دا ټول وکیلان یو بل سره ښه پیژنو. رشوت ورکوونکي او رشوت اغوستونکي د افغانستان ولس زما په دې خبره پوهېږي چې دواړه مجرم دي. په تالار کې معاملهګر هم معلوم دي. جناب رئیس خدای وکړي چې د دغه خبرو نه پرهیز وشي چې ته د پلانکي د ټکټ نه خبرې کوې او زه د پلانکي. زه په خپله د افغانستان د ولس دپاره هرې دروازې ته ودرېږم، د هر چا کور ته ورځم، ځکه متضرر زموږ ولس دی، مونږ وژل کیږو. جناب رئیس صاحب تاسو بله ورځ زه ډېر خفه یم، تاسو بله ورځ کمیټه وټاکله، په هغه کې موږ در سره موافقه وکړه، خو کمیټې فیصله داسې نه وه چې پرون موږ مطبوعاتو کې واورېده. جناب رئیس صاحب د الله خاطر وکئ، که ته د معاون صاحب اول سره هر مشکل لري، زه درته د افغانستان دغه مظلوم ولس دپاره لمن اچوم چې د افغانستان په سرنوشت تا او معاون صاحب اول لوبې مه کوئ او دا حق هم نه لرئ، ځکه ته د لندن پاسپورت لري او د معاون صاحب اول زوی ته په انټر کانټینیټل کې داسې تدابیر نیول کیږي چې مظلوم افغانان په هغه لار هم نه پرېښودل کیږي. د خدای په خاطر د موقت ادارې خبره وضاحت درنه غواړو رئیس صاحب. ته صرف دومره چې مجلس کنټرول کې، ته د یو افغان په صفت، د یو وکیل په صفت خپل د نظر حق لري، نه د تالار فیصله. هر څوک چې د موقت ادارې خبره کوي، ای د افغانستان ولسه، ای هغه ولس ته زما خطاب دی چې هغه نه فیسبوک لري نه د ټویټر اکاونټونه لري، چې یو څو دلته راغلي خیانت چا کړی دی او د څه دپاره یې کړی دی. جناب رئیس صاحب دې کې وضاحت ورکړه. موقته اداره په هېڅ کله افغانان نه مني. د نجیب تجربې بیا نه تکراریږي. طالبان دې نه نور بندو کی. ډاکټر صاحب غني باندې زموږ غږ دی چې 6 میاشتو کې انتخابات وکړه. موږ تا نه دا امید درلوده چې وخت طرحه به تالار ته راوړي، او که اوس ته وایې چې دا خبرې د شورای امنیت دي، جناب رئیس صاحب یو امر دې وکړه، مخکې مې هم در باندې غږ کړی دی چې امریکایانو ته د دغه تالار نه یو فیصله واخله چې په 40 ساعته کې دې نه غواړو، شرعي حدودو ته لاره واره کړه. ته وګوره چې دا صلح څنګه راځي. جناب رئیس صاحب لږ په هوش راشه، ته هم په هوش راشه، او زموږ د حکومت زمامداران په تقابل دا ملک نه جوړیږي. د خدای خاطر وکړه، زموږ په هلمند کې په ننګرهار کې ته وګوره هغه ګلان شهیدانېږي، د هغه وینو ته وګوره. ته خو به لندن ته لاړ شې، خو موږ به دلته څه کوو؟ او دا حق ته چې وضاحت ورنه کړي، زه به د ستا په مقابل کې راجګېږم او تر هغه پورې به چغې وم چې څومره مې وس رسېږي. نه معاملهګر یم، نه مې چا نه پیسې اخېستي. ته خدای چې تا نه چا پیسې اخېستي د هغه نومونه یې وټاکه. هر څوک چې معاملهګر یې هغه تا ته او ته هم د کومې معاملې په حساب دلته راغلی. محترم حاجی صاحب سید احمد سیلاب. نوبت ده. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمانی صاحب او د ولس معززو استازو سلامونه او درنښت، ورځ مو په خیر. ښاغلی رحمانی صاحب د سولې کمیسیون د طرحې لیکلو دپاره جوړ سو، ارشیف هم وجود لري او په هغه کې وویل سوله چې طرحه دې جوړه سي، طرحه دې بیرته تالار ته راوسي او د ولس د استازو سره دې شریکه سي. دا نه کمیسیون دی، نه ریاست دی، نه بله ده، نه بله.
د سولې د کمیسیون د جوړېدو په ورځ باندې نصاب هم دغه کم او ما سور کارت هم په دغه خاطر باندې م پورته کړی و چې اول خو د وضاحت دغه موضوع ته ورکول سي او د هغه څخه د وروسته پر نصاب باندې بحث وسي او وروسته د بیا پر رایګیرۍ باندې تصمیم ونیول سي. ښاغلی رحماني صاحب د تیرې ورځې په ډاګه درته وایم د تیرې ورځې خبري او مطبوعاتي کنفرانس مو شخصي و د دغه دردېدلي ځورېدلي کړېدلي مظلوم ولس په حق کې جفا وه د هغه کونډې مور په حق کې جفا وه د هغه سرباز په حق کې جفا وه چې زما وستا د سر مال ناموس په خاطر د دغه جغرافیې په خاطر باندې سر پر ورغوي باندې اخیستی دی په میاشتو میاشتو باندې یې خپل کور نه دی لیدلی د هغه په حق کې جفا وه د دغه خاورې په حق کې جفا وه دغه هر کونډې و یتیم و مظلوم په حق کې دی تېره ورځ جفا وه ډېره ستره اشتباه مو ښاغلی رحماني صاحب وکړله. زه نه پوهېږم چې تر کوم ځای پورې چې زه تاسو پیژنم تاسو خو دغه رقم اشتباه نه کوله او دا پرون چې یعنې تاسو باور وکړئ تر سهاره پورې ما اصلا باور نه کوئ تاسو په هغه وټساپ ګروپ کې وګورئ چې دغه هره پلا به دا ویډیو پورته کېدله مال دا ویډیو فوټوشاپ سوې ده او بیا به نورو وکیل صاحبانو د خندا سټیکر پسې ورکړله تر دغه اندازې پورې چې زما زړه ته نه لوېدله چې د ولسي جرګې یو رئیس دی په هغه تجربه چې د څو دورو د وکالت تجربه لري او دا د 2 کاله د ولسي جرګې رئیس وي هغه د دومره بې مسؤلیته د مطبوعاتو وخت بدون د مشورې څخه راځي او د نورو اجنډاوې دي دلته پلي کوي. زه افسوس کوم په دغه مورد کې باید تاسو وضاحت ورکړئ که دغه خبره تاسو کړې ده شک کار مو نه دی کړی باید نه یوازې د ولسي جرګې د تالار بلکې باید د ټول د افغانستان د ټول غیور ولس څخه بخښنه وغواړي که دغه لفظي اشتباه وي او که تاسو عمدي یا غیر عمدي دا کار کړی دا کار مو ښه کار نه دی کړی په دې کار کې د موږ په مقابل کې ولاړ یو او که دغه کار باندې تاسو بخښنه مو ونه غوښتله امضا یې در باندې راټولو د سلب صلاحیت په خاطر باندې. جناب رئیس صاحب د ولسي جرګې په عمومي دروازه کې د تربیې معلم ډېر کسان راغلي تظاهرات ته هلته لاره هم بنده ده که تالار نه یو آیت ورولېږل شي ښه ده 2-3 کسیزه وکیل صاحبان ورسي د هغوی مشکلات واوري دا به ښه وي. جناب حسیني صاحب نوبت ده. کمیسیون شکایات یک دو تا از وکیل صاحبا برن ببینن که مزارچی ها چه میخواین چی است؟ خب بسیار قلاتوال صاحب اگر لطف کنی امروز یک وکیل صاحب دیگه بری که بید مجدی صاحب نمی دو بس است میارن. به نام خداوند بخشنده و مهربان عرض ادب صبح بخیری خدمت جناب رئیس و هیئت اداری وکلای محترم. جناب رئیس ما از وکلای عزیز میخواهیم که خونسردی خود حفظ کنه هیچ کس حکومت موقت نخواسته و نمیخواه. جناب رئیس از روزی که پاچاخیل یا گل پاچا مجیدی وزیر پارلمانی در امور دولت شده باعث درگیری و بدبختی تالار و ارگ شده. من امیدوار به هستم که جناب رئیس کسی را بگماره که بود اجتماعی داشته باشه و روابط تالار و ارگ بتانه بهتر ببخشه. قوای مسلح عزت و وقار مردم افغانستان است. قوای مسلح افتخار کشور ما است. ما خوب میدانیم که کشورهای منطقه بخصوص پاکستان و ایران میخواهد که قوای مسلح ما را تضعیف کنند. ما از جمهوریت از حقوق خواهرای خود مادرای خود حمایت میکنیم، از قانون اساسی خود حمایت میکنیم، اما از فاسدین، از دزدان، از چپاولگران، از کسایی که مال بیت المال به غارت میبره از طریق میدان هوایی داخل صندوق ها میکشه ما به هیچ عنوان حمایت نمیکنیم.
ما از فرد حمایت نمی کنیم. اگر تغییرات در وجود چند نفر بیایه هیچ نوع مشکل ایجاد نمیشه. باعث بدبختی و تضعیف نظام آقای محب است. تمام ملت افغانستان میگه که جناب رئیس جمهور آقای محب باعث چالش ساز است برای شما. آقای رئیس جمهور در بخش نظامی نمیفهمه، نمیتونه ترساز و پالیسی ساز باشه. چرا بر نمیداری؟ پس بناهن ملت افغانستان پیش شما ارزش نداره، فرد ارزش داره. وقتی که فرد ارزش داره ما از ملت افغانستان حمایت میکنیم. ما از جناب رئیس جمهور میخواهیم که اگر افغانستان میخواهیم، ملت افغانستان میخواهیم، ما در تقابل با شما نیستیم، با شخص شما نیستیم. افراد داروبریای خود بردار، مردمانی که شایسته هست میتونه انسجام بده، وحدت ملی را ایجاد کنه، اینا را بگماریم. و جناب رئیس مسئله بیسود، ما به بیسود رفتم، مظلوم ترین مردم است، باید از حق از اینا حمایت شوه، باید آیت برگزیده شوه، بروه آنچه حقایق است به تالار پیشکش شوه. سلام علیکم. محترم نصیب باقبل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، د اداري هیئت غړو، د ملت درنو استازو، السلام علیکم ورحمت الله. جناب رئیس صاحب، څو ورځې مخکې موږ په تالار کې رایګیري وکړه. یوه کمیټه تعین شوه چې یاده کمیټه دې د صلح د روان بنبست په ارتباط یوه طرحه جوړه کړي او تالار ته دې راوړي. خو تېره ورځ تاسو د ولسي جرګې د ټولو کورنیو د دندو د اصولو په خلاف عمل وکړ. جناب رئیس صاحب، تېره ورځ تاسو د سولې د کمیسیون په شکل ناسته وکړه او مطبوعاتي کنفرانس مو ورکړ. تاسو په خپلو خبرو کې د موقت حکومت نه په یو ډول حمایت وکړ او هرکلی مو وکړ. جناب رئیس صاحب، دا ستاسو شخصي نظر دی، په دې تصمیم کې هیڅ کله د ولسي جرګې غړي د تا سره نشته، ځکه چې موقت حکومت او موقت وربند د افغانانو د درد دوا کېدلی نشي، د افغانانو درد ته ځواب نشي ویلی. جناب رئیس صاحب، ته د ولسي جرګې رئیس یې، موږ احترام درته لرو، حمایت یې کوو، خو دا احترام او دا حمایه په دې معنا هم نه دی جناب رئیس صاحب چې ته هر څه وایې او موږ به چکچکې درته کوو. نه نه، داسې هېڅکله نشي کیدی. جناب رئیس صاحب، دا سټیج د ملت سټیج دی. د تا نه هیله کوو چې د دې سټیج نه د ملت په خلاف غږ پورته نشي، بلکې دا سټیج د ملت اراده تمثیل کړي. مننه. کور ودان. محترم استاد حنیف. با عرض سلام محضر همه بزرگواران، جناب رئیس بالفعل که ما در این تالار نشسته ایم و رخصتی نرفتیم به خاطر بودجه است. متاسفانه بعضی مسائل پیش میآید که مسئله اصلی که بودجه از یاد ما میره، در حالی که مأمورین ما منتظر به معاش است، هزارها جوان ما بیکار است و منتظری که فرصت کاری به آنها میسر بشه و تالار در مورد اشتغال زایی به آنها فکر بکنه. اداراتی که توسط سرپرستا اداره میشه و انگیزه کار برای کارمندان او وجود نداره. پروژه های انکشافی مانده و سال میگذرد. خوبه که در این راستا خانه ملت چون کارش همی است دقت بیشتر صورت بگیره و تلاش بکنین که بودجه را به پیش ببریم. بحث دیگه جناب رئیس مسئله پروسه صلح است. شما میدانین که خانه خانه ملت است،
هر تصمیمی که از خانه ملت گرفته میشه باید در اون منافع ملت در نظر گرفته بشه. این خانه شخص کسی نیست، برای منفعت شخصی کسی نباید استفاده بشه. ما باید بیاین آنچه که ما تصمیم میگیریم در این خانه برای پروسه صلح، برای آرامش و امنیت مردم چیزی باشه که امنیت مردم تأمین بشه، مال جان آبرو عزت مردم حفظ بشه و مردم در سایه نظام با آرامش و امنیت به خواستهای مشروع و معقول خود برسه. بنابراین اگر کسی از آدرس شخصی خود حرف میزنه قابل بحث نیست، اما اگر کسی بخواه از آدرس خانه ملت صحبت بکنه و از آدرس ولسی جرگه، اونجا نیاز به تأیید ولسی جرگه هست. بعد از فیصله تالار باز میشه که اون نظر ارائه بشه. بحث دیگه جناب رئیس مسئله شورای عالی مصالحه است. متاسفانه ما نامش دیدیم و اثرش ندیدیم. آیا تا حال به ذهن ولسی جرگه نگشته که ما بخواین مسئولین شورای عالی مصالحه رو به تالار که شما چی میکنین؟ از یک طرف آمار بالا بلند در میدین که شامل بودجه بشه که یک قدر ما تشکیل بکار داریم، از طرف دیگه شما تا حال یک طرح مدون، یک پلان منظمی برای برداشتن قدم ها طرف صلح ندارین و تا حال خانه ملت به جریان نیست که کار شما چیست. امید است در این راستا مسئولین شورای عالی مصالحه خواسته بشه و از اونا محترم عبدالظاهر تمیم. به نام خداوند توانا و دادگر، با اجازه جناب رئیس هیئت اداری وکلای با عزت مردم افغانستان، جناب رئیس، همونطور که میدانید صلح بزرگترین نعمت برای جامعه بشری است و بدون صلح همونطور که بارها گفتیم با رشد و ترقی و تعالی رسیدن غیر ممکن است. بنابراین پایان هر جنگ و خشونت صلح است و صلح بدون قربانی دادن و بدون خودگذاری و گذشت ممکن نیست. اگر قرار باشد که همه طرف ها بگویند که ما منافع ما تضمین باشه و به صلح برسیم، این خیال و محال بیش نیست. و من امروز در اینجا میبینم که برخی دوستا بسیار خشمانه صحبت میکنن. ما و شما هرچند که در اینجا جیغ بزنیم هر آن چی را که امریکا و کشورهای با قدرت تصمیم گرفت در رابطه با صلح افغانستان امون می شود. بنابراین خوب هست که احترام متقابل داشته باشیم و با هم دیگر احترام کنیم و احساسات خود را کنترل کنیم و با منطق و حکمت همه مشکلات خود را در این خانه حل کنیم. زمانی که در مقابل یک حرف رئیس پارلمان قدر واکنش نشان داده می شود، چرا در برابر کاندید وزیرای نامشروعی که رأی نگرفتن و چوکی های خود تکیه زده هستند چنین خشم نمی شود؟ چرا در رابطه با پولهای دزدی که از میدانهای هوایی انتقال داده می شود و سر و صداهای خارجی ها را بالا کرده حداقل چنین خشمی نمی شویم؟ و حتی سوال ما این است که امین هایی که در پیش محیط می روند شبانه مشوره می کنند به خاطر بودجه، باید اینها برای وکلای با عزت پارلمان جواب بگن که امین محیط کیست که در رابطه با بودجه افغانستان مشوره بدهد؟ اگر مشاور امنیت است که باید در بخش امنیت کار کند، در وقت تقویت نیروهای امنیتی و نظامی کار کند. می وکیلی که رأی مردم را دارم و شبانگام در پیش محیط می روم به خاطر بودجه رای زنی می کنم، همین ها باید برای مردم افغانستان وضاحت بدن که به چه دلیل در پیش محیط می روند. چرا زمانی که رئیس جمهور با خنده با مسخره عنوان می کند که من بیکار نیستم که برای هر وکیل 2000 پروژه بدم، ما خشمی نمی شویم؟ چرا زمانی که یک وزیر مشروعی که ما و شما رأی دادیم با زور پیس کشیده می شود، در اونجا خشمی نمی شویم؟ چرا زمانی که صادق ترین وزیر با وجدان ترین وزیر مالیه است با زور کشیده می شود سر و صدا بالا نمی شود از خانه؟
زمانی که رحمانی اقتدار پارلمان حفظ می کند، صدا بالا می کند، در مقابل استبداد و زورگویی استاد می شود، باز ما اونقدر خشمی می شود. محترم قادری صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه همکاران عزیز، روز همگی بخیر. جناب رئیس صاحب، با کمال احترام که با خودت داریم و دوست ما هستی، اما متاسفانه یک لیست فرمایشی ترتیب دادی و او را شامل کمیته ساختی و بعدش هم او را به اساس از اینکه اینا طرح میارن به تالار و بعد از او تالار تصمیم میگیره، بدون از اینکه طرح کسی بیاره و تالار تصمیم بگیره سر از او را گیری شوه، کنفرانس بعد ماتی میدی از آدرس ماها که منعیس نماینده مردم هستیم، یعنی حمایت از طرح امریکا و طالبا که یعنی گویا حکومت موقت است و به صراحت اعلان می‌داریم. من نمی‌فهم که صلاحیت و اجازه را بر خودت کی داده؟ من منعیس نماینده مردم تا وقت به خودت احترام دارم که طبق اصول وظایف داخلی پیش می‌ری، در غیر آن منعیس یک همصنفی، منعیس یک وکیل خودت میشناسم، نه منعیس رئیس پارلمان. بنابراین در این مورد باید توضیحات بدی و هرچی عاجل این کمیته لغو شود. این کمیته به نفع مردم افغانستان، به نفع این ملک نیست. اگر واقعا میخوایی که در این ملک صلح بیاید، اگر واقعا میخوایی که خانه ملت شامل قضایای و مذاکرات باشه، خودت یکی از اعضای برجسته یعنی اعضای رهبری شورای عالی مصالحه هستی. در همین قدر مدت زمان چی دستاورده داشته و چی پیشرفته بوده؟ کدام روز توضیحات دادی به خانه ملت؟ یا بجز از اینکه به خاطر وقتهای شخصی خود ما هر کدام ما که یک روز کار ما در حکومت یا در جای نشوه، یک روز از گنجینه شروع میکنیم، یک روز مثلا از وزیرها شروع میکنیم. بله، ما در پالیت در زمانی هستیم که وزیرایی که رای نگرفتن باید کاندید وزیر جدید معرفی شود. در مسئله بودجه در پهلوی خانه ملت، در پالی ملت خود هستیم، اما نه مسائل شخصی خودت اینجا از جایگاه خانه ملت یا از ریاست اونجا بیان کنی و او را به اساس علایق شخصی خود یک لیست تعیین کنی. ما با تمام وکیل صاحبای عزیز ما که شامل لیست است احترام دارم، اما یک تعداد متاسفانه فکر میکنه این پارلمان شرکت سامی از اون است. ما تا امروزه که چوب ششتیم به اساس اونمو هم دیگر پذیری بوده و به خاطر تحکیم وحدت و برادری بوده. اگر نه این متضرر اصلی دیگر کس نه خودت میشه اینجا. امیدوار هستم که مسائل را دیگه دامن نزنی، خدا نخواسته نشوه که تالار به طرف دیگه بره و متضرر اصلی بازم تکرار میکنم که خودت هستی و امروز هرچی عاجل باید کنفرانس مطبوعاتی داده شود که این نظر شخصی رحمانی صاحب است، نه منعیس رئیس پارلمان و نه صدای مردم افغانستان. تشکر. شاغل اکازای صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. په اجازه ده ټول وکیل صاحبانو، همیشه موږ ویلي چې رئیس صاحب دلته موږ هم د ولس استازي، موږ هم رئیس رای راوړی، رئیس صاحب تر موږ بهترین دی، دا موږ رئیس کړی دی. اما رئیس صاحب همیشه پارلمان کمانداني کوي، دا کمانداني بالا موږ نه منو. مویب چې د کریه تکلی پروان کاپیسا تکلی خوشه سړی و، نن مویب باز سړی سو، نن پیسپیکیم پیدا کړي. زما پسې خبرې کوي، زه د ولس استازی یم. ما په دا دوه کال کې مویب درې وار لیدلی چې یو وار د بادغیس وکیل صاحب موږ ټوله او دوه وار ما نور لیدلی، هر ورځ ته ورسره ناست وې. مویب صاحب ښه سړی و. نن چې ستا نامشروع غوښتنې نه منې، ستا ته امتیازات نه درکوي، ته پر موږ کمانداني کوې. ستا کمانداني په هېڅ وجه نه منو. موږ حکومت موقت حکومت په افغانستان کې نه غواړو. دا چې ته شخصي د یو پنځو شپږو آیات چې هر شی راسي، یو سفاري خارج سفر راسي هم ته ګروپ لري، هغه استی. موږ د ولس استازي په هېڅ وجه تا ته بیا دا اجازه نه درکړو چې دلته پر ما کمانداني وکړي. قسم ده که ته ریاست راڅخه وکړي چې دا پارلمان بېخي لغوه کېږي، یا به خپل غیر مسلمانان خبرې چې کوي همیشه چې ورو ته کمانداني کوي. کمانداني دلته بالا موږ په هېڅ وجه نه منو. هر څوک څو نفر دي پیدا کړي دي، ورو ته فیسبوکان هم لري، پر حکومت هر ورځ د حکومت سره ناستي، پر چا پر تا انتقاد وکړي. زه د حکومت سره سر ورکشنم، زه د نظام حمایت کوم، زه د نظام سره یم، اما ستا کمانداني والا رئیس صاحب نه منم. قوم بازي ته کوي، پارت بازي ته کوي په دې ولسي جرګې کې. په دې ولسي زه پر وکیل
صاحبانو ژغ کوم چې بس ته بله د دې رئیس صاحب غیر قانوني بدمعاشي زورواکي په هېڅ وجه باندې نه منو. زه ته شکر کوم چې ټول وکیل صاحبانو برای خپل نظر په دې ګروپ کې وکړ دا کار یې غندلی او که ته په دې دغه زه د حکومت محاکات غلم ته پر دې ریاست ناست ته ولاکه کښېنه پر دې ریاست که ستان نشي پر دې ریاست وینې کړي او راسه لکه زه چې پر دې چوکۍ ناست یم ته نه دې چوکۍ غږ وکړه چې هر څه وایه ویې وایه اما د بایست رئیس په هېڅ وجه ستا دا غوښتنې موږ نه منو. موږ د عزیب باید دې خبرې ته ولاړ یو هر څوک چې د افغانستان خبرې زه د ولس استازی یم زه د ولس ما ته رایه راکړې او دا رقم چې ته کوې دا رقم په هېڅ وجه هېڅ افغان ته دا د منلو وړ نه ده رئیس صاحب محترم چې محاکات حکومت غواړم. ته د حکومت سره که مشکل لري لاس خپل مشکل حل کړه که څه لري او دا نه کړي ته د رئیس د ولسي جرګې ته هر څه وایه دا په هېڅ وجه موږ ته قابل د قبول نه ده. یو عزیب باید چې هر څه کې دا کمیټه چې تعین شوې 40 ولایت موږ لرو د هر ولایت باید یو نماینده پشتي کړي او تا 18 یا 20 نفر خپل په فرمایش نه اقدامات موږ د بادغیس وکیلان خپل په مابین سره شروع چې هر څوک دوم جناب رئیس شما او روز بیباکانه بدون مسئولیت میاین گنجینه باختر میگین که ای در شاید دزدی شود در جنگ های داخلی این گنجینه باختر دزدی نشد. شما ارزش گنجینه باختر میدانین او پشتوانه پول افغانی ماست. گپ شما را کسی ارزش نمیداد چون شما خودتان خود بی ارزش کردین. اگه گپ شما را کسی ارزش میداد افغانی از 70 باید 700 افغانی بالا میرفت. جناب رئیس ما خواهش میکنیم اگر خودت نمیفهمی چند تا مشاور بگیر مطابق اصول وظایف داخلی پیش برین. شما دیروز به کدام جرأت آمدین به نمایندگی از ولسی جرگه میگین که ما از طرح حکومت موقت حمایت میکنم. شما بگو محترم رضایی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب رئیس وکیل صاحب محترم، جناب رئیس در رابطه به انتقال پول از میدان هوایی کابل یک بار نیست دو بار نیست چندین بار صدا برآمد توسط یکی از رهبرای افغانستان که همگی با او احترام داره و ما شما دیدیم که اونا تقاضا کردن از مجلس نمایندگان، گفتن که مجلس نمایندگان باید یک هیئت با صلاحیت تعیین کنه. در این راستا به نظر من شما هر چیز زودتر در این راستا تصمیم بگیرین، کمیسیونای مربوطه را وظیفه بتین تا یک هیئت با صلاحیت بره بررسی کنه. به خاطر که سیگار هم در راپورای خود ذکر کرده بود که پول از افغانستان اخراج میشه. و در رابطه به صحبت‌های دیروز شما و جمعی از نمایندگان ما برای وکلای محترم میگم که ما حق دارم که در مجلس و یا خارج از مجلس مواردی را که بالای حکومت می باشه به خاطر حفظ نظام می باشه دستاوردها می باشه ما باید صحبت کنیم. پروسه صلح یک پروسه ملی است که مربوط به تمام شهروندان افغانستان است و نمایندگان مردم حق دارند در این رابطه اظهار نظر کنند. هر کس که پروسه صلح سابوتاژ میکنه به خاطر حفظ چوکی و قدرت چند نفر مشخص او را ما نمیشه ربط بتیم به مردم افغانستان. همگی میدانند که ما ضرورت داریم که صلح بیاید. روزانه بین 50 تا 70 سرباز وطن شهید میشه. این نه بچه شورای امنیت است، نه بچه رئیس جمهور است، نه بچه رئیس اداری امور است. روزانه شما حساب بگیرین چند جنازه به جلال آباد میره، چند جنازه به بدخشان و تخار و به دیگه ولایات افغانستان میره. وقتی که دوستا میاین میگن ما به شورای امنیت افتخار میکنیم، ما هم به نهادهای ملی افتخار میکنیم، ولی صدا کشیدن به طرفداری از یک شخص به نظر من اینجا ما وسیله قرار میگیریم. بیاین ما به خاطر مردم افغانستان صدا بکشیم که روزانه صدها شهید ما بر خانوادهشان روان میکنیم و هیچ نوع جوابی بر از اونا نداریم. ما در رابطه با پروسه صلح هر نوع اقدامی باشه استاد میشیم، نه به خاطر اشخاص نه به خاطر افراد، به خاطر مردم افغانستان که 40 سال شده در جنگ و در خون به سر میبرن. ما میایم چند نفر اشخاص ما را وظیفه میتیم، ما صدا میکشیم لطفاً ما مسئولیت ما را باید ملی انجام بدیم، نه به خاطر اشخاص انجام بدیم. هر کس که اینجا آمده به نمایندگی از افراد صحبت
صحبت کرده، مردم افغانستان هم شاهد است و ما میدانیم که چی میخواین. ما هر نوع اقدامی باشه به خاطر پروسه صلح انجام میتیم و هر کس که موارد شخصی خود داره بره در یک جای دیگه انجام بده. بخیر باشین. تشکر. نه محترم انعامی صاحب. بسیار تشکر همکارای عزیز. جناب رئیس امیدوار هستم گپای مرا گوش کنین. وکیل صاحبای محترم، ما در اول در نخست 4 سوال جوابش از شما میخوام. اشتباه را کی کرد؟ مصالح عالیای کشور را کی صدمه زد؟ جمهوریت کی وضعیتش به اینجا کشاند؟ کشور تا پرتگاه سقوط کیا بردند؟ آیا رحمانی برد یا کسان دیگه برد؟ امیر منصفانه ما جوابش میخوام. در 19 سال ما که اینجا در سر و کله یکدیگر میزنیم، یکدیگر انتقاد میکنیم، اول باید متوجه شویم که در 19 سال گذشته مخالفین حکومت از طرف رئیس حکومت وقت یا برادر ناراضی خوانده شد یا مخالفین سیاسی. از دشمن تعریفی واضح صورت نگرفت. منافع علیای کشور وقت مطرح نبود. به قول مثنوی امو اژدهای یخزده را ماربازا از کوههای پربرف آوردند در آفتاب بغداد. وقتی که گرم آمد، آیسته آیسته بعد از اینکه اطرافی‌ها و سیلبینا را بلعید، نوبت بلعیدن خودشان که آمده، حالا وضعیت به اینجا رسیده که منافع کشور در خطر است. این مار یخزده را میماندید، امو کوها میماند. در او زمانها اظهار کردند که تمام مخالفین که در بگرام هستند به یک زبان گپ میزنند. در او زمان خودشان گفتند که اتحاد شمال به ما بسیار مشکل خلق کرده. حالی که نوبت نزاع بر سر قدرت شخص آمده، حالی کسی که نام حکومت موقت بگیره او خائن ملی میشه، ولی اینا براحت میگیرن. این گپایی است که تاریخی را تسجیل کرده. این موضوعات نمیشه به دامن یک کسی که با معلول ها یک گپ میزنه او را به دامن از او پرتاب کنیم. جمهوریت با تغییر لباس تحقق پیدا نمیکنه. اگر نیکتایی زدی جمهوریت بیایه و اگر لنگی زدی امارت بیایه. جمهوریت از خودش صلاحیت ها داره. جمهوریت در ساختار نظام سیاسی افغانستان در قانون اساسی تسجیل شده. اول شما یک دفعه ببینید که کجاش رعایت شده. کدام جمهوریت؟ جمهوریتی که مشاور شورای امنیت خانمش در 3 هفته از راه VIP 7 بار میره و این چی میکنه؟ جمهوریتی که مشاور شورای امنیت خانمش به نام مشاور خارجی $18,000 معاش میگیره، اما اکرامیه خانم شهید وقتی که برش داده میشه بدونی تن دادن به فحشا برش داده نمیشه و پرداخت نمیشه. محترم واجمه صافی. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي څښتن تعالی په نامه، جناب رئیس صاحب، عزتمنو وکیل صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اعله مې دا ده چې لږه خونسر ده واوسیږئ. دا بالخصوص د غزوانانو ته وایم، دا وطن موږ په همدې منډه، په همدې عصبانیت او په همدې بد حالت ته راورسو. هیله مې دا ده چې منطق ته غاړه کېږدئ، منطق واورئ، منطق وویوئ او له منطق نه ملاتړ وکړئ. وکیل صاحبانو هغه ورځې نه ړانده وو، نه کاڼه وئ، نه بې علمه وئ، نه نادانه وئ، نه د خلکو استازي نه وئ. په همدغه تالار کې چې په هغه ورځ څوک موجود وئ، چې همدغه ځای نه د رئیس د خوا تاسو ته وړاندیز وشو او د وړاندیز په صورت کې تاسو رایه ورکړه چې شګوفې خور په هغه ورځ جنجال وکړه، ویې ویلې چې د ښځو سهم کم دی، باید یوه ښځه بله هم پکې اضافه شي. همدغه تالار نه تاسو خویندو ورونو غږ وکړه، زما نوم هم پکې اضافه کړه او دوباره په ما باندې رایګیري وشوه او زه هم شامل د دې ایت شوم.
نو زه نه پیږم چې زه د رحماني سره کم نسبي کم وطني کم ژبني او څه تړاو لرم چې زه د رحماني ملاتړ وکړم څه چې هغه وایي زه د هغې خبره قبوله کړم. زه یو منطق لرم، زه یو مستقله وکیل یم، د خپلې حوزې نه مې د خلکو رایه اخیستې ده، نه ماته د حکومت مخالفینو رایه راکړې ده او نه حکومت رایه راکړې ده، ماته مې ولس رایه راکړې ده او زه د ولس په اراده یو ځای ته چې ځم د خپل ولس استازیتوب کوم. وکیل صاحبانو په دغه غونډه کې پرون موږ پښتانه هم پکې وو، که تاجکان پکې وو موږ پښتانه هم په دغه غونډه کې وو، دا شهباز پښتون دی په دغه غونډه کې وو، دا اتل پښتون دی په دغه غونډه کې وو، زه پښتانه وم په دغه غونډه کې وم، اسد خالد پښتون په دغه غونډه کې وو. موږ وطن فروشان نه یو، نه معاملهګري او نه معاملې کړي دي. هغه څوک چې معاملې کوي ټاپې په تندي لګېدلي دي، هغه که د حکومت سره کوي او هغه که د رحماني سره کوي، هغه خلک معلومداره دي په دې تالار کې. موږ او تاسو ډېر ښه یو بل پیژنو، خو واقعیت ته به غاړه ږدو. پرون فقط غونډه وشوه، رئیس د مجلس وضاحت ورکړ، یعنې زه په هغه غونډه کې یم، هغه څه چې ما یاداشت کړي دي د ده د خبرو نه، هغه خاکه تر اوسه پورې دا ما سره په لاس کې ده. رئیس وویلې په خپلو خبرو کې وویلې چې موږ باید د سولې ته یوه مناسبه لاره پیدا کړو. ما چې یاداشت اخیستی دی، ما سولې ته باید لاره پیدا کړو. اول باید د مصالحې ملي د رهبرانو سره خبرې وشي، بعد له هغې له حکومت سره خبرې وشي، بعد هغې د متنفذینو او جهادي رهبرانو سره خبره وشي او یو د ټولو سره مشوره وشي او د مشورې په راټولېدو کې یوه طرحه آماده شي او هغه طرحه بیا وړاندې شي ولسي جرګې ته او د ولسي یک دقیقه وقت بده خوار مره واجمه جان ته به دقیقه وقت اضافه کوي. نو دا هغه څه دي چې ما راټول کړي او بعد له هغې نه دوی ویلي چې موږ باید درګیرو دوه اړخونو سره دوه هیته چې تعین شوي دي، موږ باید د خپل حکومتي هیات سره چې په دوه کې په خبرو باندې بوخت دی د دوی سره هم لازمې مشورې شریک کړو او که د امکان په صورت کې موږ ته امکانات پیدا شو په هغه صورت کې موږ هغه طرف چې طالبان دي مستقیما د هغې سره هم باید خپله مشوره شریکه کړو، د خپله مشوره راټوله کړو، یوه جامع طرحه جوړه کړو او جامع طرحه باید راوړو دلته د ولس استازو ته او په دې باندې موږ کلک ودرېږو تر څو د افغانستان دپاره یو د حل لاره پیدا شي. دا هغه خاکه ده چې ما په پنسل باندې یاداشت اخیستی دی. نو زه نه وطن فروش یم، نه وطن خرڅوم، نه د چا په ډله او په ټپله کې شامل یم، نه څوک چې چا سره غیر د قانون اساسي او د قرآن د مخې نه خلاف ډله کومه. نو هیله مې دا ده چې وکیل صاحبان لږ هر څوک د خلکو استازی دی. نو یوه ماشومه راجګېږي ما ته عقل راښایي لکه مریم سما، زه د مریم سما عقل نه منم. مننه. محترم محمد عارف رحمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب محضر هیئت محترم اداری و وکلای سربلند مردم افغانستان، برادرها و خواهرای عزیز توجه بکنید لطفاً. جمهوریت یا نظام جمهوری اسلامی افغانستان ثمره و خونبهای میلیونها شهید و معلول و مجروح و آواره است. ارثیه کسی نیست، دستاورد فرد خاصی نیست. جمهوریت سه رکن داره: قوه مقننه یا پارلمان، قوه قضاییه و قوه مجریه یا حکومت. امروز اگر بحث جمهوریت را عده مطرح میکنند که عمدتاً در حکومت و دستگاه‌های اجرایی قرار دارند، اگر اینا جمهوریت را تفسیر میکنن، ما چون این جمهوریت را قبول نداریم. جمهوریت را زمان قربانی کردند که انتخابات افغانستان را ملوث کردند به تقلب و تعصب. جمهوریت را زمان قربانی کردند که 1 میلیون انسان به خیابانهای کابل آمد
جنبش روشنایی به عنوان مردم افغانستان آمدن، اما 1 میلیون انسان را به خاک و خون کشیدن و 500 نفر شهید و معلول و مجروح را روی دست جمهوری گذاشتن. جمهوریت یعنی مردم. جمهوریت زمان قربانی شد که مردم، نمایندگان مردم در همین خانه به وزرای رای ندادن، هم حکومت با زور سرنیزه از اونا به امروز استحصال وظیفه میکنه. کجای جمهوریت؟ کجاست جمهوریت که امروز یک چماق ساختن و میخواین سر کسانی را ببرن که اونا فقط حرف میزنن و آزادی بیان دارن؟ مسخره کردن جمهوریت را. زمانی که پلیس، قماندان پلیس میاد تظاهرات اعتراضات مردم را در بهسود سرکوب میکنه و آهی از نهاد خانه ملت و همین جمهوری خواهان حکومتی بر نمیآید. کدام جمهوریت؟ جمهوریت زمان قربانی شد که فساد، بی تباهی، دزدی، چپاول دارایی‌های ملت عمومی شد و کسی شرم نمیکنه. این جمهوریت نیست که مطلوب ما باشه. ما نظام جمهوری اسلامی افغانستان را میخواهیم، نظامی که مردم در او با اراده آزاد خود میآیند نظام را تعیین میکنه، پارلمان را تعیین میکنه، قضا را تعیین میکنه و حکومت را تعیین میکنه که بیش از 800,000 نفر او را حمایت میکنه. ما نظام را میخواهیم که قضای او مستقله، نظام را میخواهیم که پارلمان وقتی حرف میزنه، تصمیم سیاسی میگیره، حکومت به او گردن میگذاره. شما با چنین جمهوریت میتونید سری در میان سرها داشته باشید. قطعا ما امارت نمیخواهیم، قطعا ما نمیخواهیم به دوران سیاه طالبا و استبداد دینی طالبا برگردیم، اما وقتی بخوایم صلح را به وجود بیاریم باید قربانی بدیم و قربانی دادن صلح، اگر کسی قرار است از مسندی بره و کشور ما آرام شود، خوب است که همین محترمه فاطمه نظری. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب رئیس صاحب، همکارای عزیز، السلام علیکم. درود بفرستم به شهدای اخیری که در ولایت میدان وردک به شهادت رسیدن. جناب رئیس صاحب، شما در جریان هستین، ما و شما همکارای عزیز دمی اواخیر در ولایت میدان وردک یک تعداد نظامی های غیر مسئول یا اضافی اعزام شد در ولسوالی های بسود که او باعث ازی شد که همین نظامی غیر مسئول اضافی و بدون از که با ولسوالی همکار باشه در اونجا اعزام شده بود و نه در اونجا تهدید امنیتی بود، نه مشکل امنیتی وجود داشت که ما اگر صحبت های ما را گوش کنین وکیل صاحبا، ما از همه را شنیدیم. جناب رئیس، امی نظامی که در اونجا حضور داشتن و مردم به خاطر از اینکه چون ضرورت احساس نمیکرد و به عنوان نظامی و به عنوان یک تعداد کسایی که اصلا مشکل امنیتی در اونجا وجود نداشت اضافی بود و بدون ضرورت احساس میشد، مردم علیه از اینا تظاهرات کردن و این تظاهرات مردم ما بدون از اینکه کدام به اصطلاح کدام غیر چی باشه، یک تظاهرات مدنی و بدون سلاح و مسلح و مطابق قانون انجام داد و این تظاهرات متاسفانه مورد حمله از همین نظامی قرار گرفت و فعلا متاسفانه به حد وضعیت خراب است و فعلا شهدا در میدان مانده، زخمی‌ها در میدان مانده و مردم هدف مرمی و گلوله قرار گرفته و یک هیئتی که قرار بود که اعزام شود تا هنوز فکر کنم که نرفته. به این لحاظ جناب رئیس صاحب، توجه جناب شما را میخواهیم و اعضای پارلمان را میخواهیم که هرچی عاجلتر جلوی همچو فاجعه را بگیره. در غیر از او این به نفع هیچ طرف نیست و در این قسمت ما به این باور هستم که دشمنای ملت افغانستان، دولت افغانستان نفع میبره و این به ضرر مردم ما تمام میشه و این آینده بسیار خطرناک داره و این در بسود منتهی نمیشه و این در خانه تمام ولایات خود نشر کرد و این خطرناک است بر ما و شما و من از پارلمان افغانستان تقاضا دارم که هرچی عاجل هیئت اعزام شود و نتیجه کار هیئت مورد بررسی قرار بگیره که تا دقیق کسایی که در این فاجعه جرم انجام داده هرچی عاجل به پنجه قانون سپرده شود و جلوی حادثات گرفته شود تا فاجعه از این بیشتر نشر نکنه. تشکر.
وکلای محترم ساعت امتیازی تمام است. 1.5 ساعت شد. وکیل صاحب چند نفر مونده کی شباز صاحب؟ جناب رئیس صاحب 22 نفر 23 نفر صحبت کردن ولی امروز 53 نفر ثبت نام کردن. خب یک 5 نفر دیگر هم وقت بده. شاغل کمین صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، اداري پلاوي او درنو دوستانو، سلامونه او درنښت. افغانستان خپلواک، واحد او نه بیلیدونکی اسلامي دولت دی. دا د افغانستان د اساسي قانون لومړی ماده ده. څوک چې د افغانستان د اساسي قانون یوه ماده نه مني، دا په دې معنی چې ټول اساسي قانون نه مني. څوک چې د افغانستان اساسي قانون نه مني، دا په دې معنی چې د افغانستان هیڅ قانون نه مني او د هغه خبرې هیڅ ډول ارزښت نه لري. جناب رئیس صاحب، د افغانستان نظام له درو قوو څخه جوړ شوی دی: مقننه، اجرایه او قضایه قوه. دا درې قوې د دې لپاره جوړ شوي دي تر څو هغه مشترک او واحد اهداف چې هغه د افغانستان د پرمختګ او د ملي ګټو ساتل دي، د هغو لپاره په مشترک ډول باندې کار وکړي او مخته سره ولاړ سي. که یوه قوه د بلې قوې پښې وي، دا په دې معنا چې خپلې پښې او ریښې وي، او دا په دې معنا چې نظام ړنګوي. د نظام ړنګېدل د هیڅ چا په خیر نه دی، هغه که حکومت دی، هغه که سیاسیون دي، هغه که پارلمان دی، او حتی هغه د طالبانو په خیر هم نه دی. ځکه د نظام د ړنګېدو خوند د افغانانو لیدلی دی چې هر څه چور کېږي، هر څه له منځه ځي، او بیا چې هر څوک راځي او دلته د حکمرانۍ لپاره پروګرام لري، هغه بیا باید له صفره شروع کړي، لکه افغانانو چې څو ځله له صفره شروع کړي دي. جناب رئیس صاحب، د سولې د کمیټې لپاره موږ رایه د دې لپاره درکړه چې تاسې یو طرحه راوړئ، نه دا چې تاسې پریس کنفرانس ورکړئ او تاسې د ولسي جرګې په نمایندګي باندې هلته تصامیم ونیسئ او خپل تصمیمونه اعلان کړئ. موږ د طرحې لپاره تاسې ته رایه درکړې وه، تاسې باید طرحه راوړې وای، موږ کتلې وای او پر هغه باندې مو کار کړی وای. یو. دوهم، د دې کمیسیون یا د دې کمیټې د ایجاد لپاره معیار څه و؟ ولایتونه، کمیسیونونه او که کوم بل معیار؟ زما ګیله دا ده چې هغه ولایت چې د اور په لمبو کې سوځي لکه کندهار او دا اوس هم د وینو ولې پکښې بهیږي، د هغه یو نماینده هلته وجود نه لري. زه خپلو خلکو ته، خپلو ولسونو ته کم جواب ورکړم او هغوی ته په دې اړه باندې څه ووایم؟ او بله خبره دا ده چې 2 کاله وروسته نن د سولې کمیټه جوړیږي او موږ مداخله پکښې کوو په سوله کې، او هغه په داسې حال کې چې ولسي جرګه په رخصتۍ کې ده، فقط د بودیجې لپاره باید کار وکړي او بودیجه مخته یوسي. او بله مسله جناب رئیس صاحب چې دلته ورباندې بحث کېږي، که ته خپل د توپکي او زورواکي تر شا درېږي او زه خپل د توپکي او زورواکي تر شا درېږم، دا په دې معنا چې ته هم زورواکي او توپکیان او توپک سالاران حمایه کوې او زه هم باید حمایه کړم. دا بیا بیرته د اویاوي کلونو هغه ناورین ته ګرځو چې پر هر 1 کیلومتري باندې یوه بادشاهي وه، د وینو ولې وې او انسانانو یو بل سره وژل. ښه خبره دا ده چې حق ته حق ووایو، تور ته تور ووایو او سپین ته سپین ووایو. نن که څوک ظلم کوي، که غیر مسؤل وسلوال لري، باجګرۍ کوي، باید په وضاحت باندې وایي چې هغه باجګر دی. دا که ستا له سمت قوم او یا طرف څخه او که زما د سمت قوم او یا طرف څخه. محترم مدبر صاحب. به نام خدا، به اجازه جناب رئیس صاحب و همکارای محترم، جناب رئیس صاحب، واقعا قضیه را که چند روز مطبوعات خیلی داغ به او پرداخت و موضوعی بود که سیگار هم به او پرداخته که از رهبرای کشور هم که پول از میدان هوایی قاچاق میشه و سر شورای ملی صدا کرد که را بررسی شود. جناب رئیس صاحب، خواهش ما ای است که یک هیئت تعیین شود، این قضیه کلانه که به مردم افغانستان تعلق داره و از میدان بین المللی کابل پول قاچاق میشه، این را بررسی بکنه. موضوع دیگه که خیلی مهم است موضوع چاپ پول است که
قرار است در آینده نزدیک یک تیم غیر مسئول بره به پول واحد پولی افغانستان امضا بکنند که در اینجا رئیس بانک هم مشروعیت نداره، یک آدم غیر مسئول است. در صورتی که خودی از او هم مشروعیت نداره، 2 معاون هم عزل کرده، بانک به یک بی سرنوشتی است. وزارت مالیه هم که وزیر با عزت مردم از اینجا رأی گرفته بود و فعلا حضور نداره، این 2 نهاد مشروعیت خود نداره. رفتن از یا به اونجا و امضای پول شفافیت ما در این پروسه نمیبینیم. شاید در این پروسه اختلاس و حیف و میل صورت بگیره. آمدیم سر موضوع صلح که واقعا صلح به مردم افغانستان تعلق داره و جمهوریتی را که ما ادعایش میکنیم و جمهوریتی را که قانون اساسی گفته شده کدامش رعایت شده، کدام تفکیک قوا هست. ما جمهوریت میخواهیم مگر نه ای که چند تا آدم در رأس جمهوریت اگر اینا باشند جمهوریت است، اگر نباشند جمهوریت از هم میپاشد. همه آقایانی که در رأس نظام قرار دارند به نام جمهوریت کدام ماده قانون اساسی مانده که یا نقض نکرده باشند؟ ما خوب درک میکنیم این نظام با خون و استخوان ملتی که این نظام استوار است کجا حرمت گذاشته شده. ما روزانه چقدر شهید میتیم. اگر قرار است در این وطن صلح بیه، چند آدمی نباید را به گروگان بگیره. رفتن از اینا از نظام سقوط جمهوریت و دموکراسی نیست. ما میخوایم دموکراسی واقعی و جمهوریت واقعی جا پیاده شود. کجای از این جمهوریت است که نیروی نظام میره مظاهره چی را در بیسود تیرباران میکنه؟ باید این قضایا جدی گرفته شود و یک تعداد دوستا خیلی احساساتی امروز صحبت دارند. در مسائل ملی و کلان ما باید موقف بگیریم به خاطر چوکی، به خاطر مقام چند آدم آمدگی که در این وطن هیچ دلبستگی ندارند. ما این احساسات به خرج ندیم. ما از جمهوریت حمایت میکنیم نه از فرد و شخص. تشکر جناب رئیس. محترمه انجینر حمیده اکبری. شکر بابا. عرض سلام دارم خدمت همکارای ما. جناب رئیس، ما میخوایم یک موضوع که در ولایت میدان وردک که 9 ولسوالی داره، از 9 ولسوالی همش ناامترین ولسوالی ها بوده و یکی 2 ولسوالیش که بیسوده است و امترین ولسوالی ها هستند که فعلا ما نمیفهمیم که شما وقتی که جمهوریت میگین جمهوریت از کجایش است که جناب محب صاحب و تیمش تصمیم میگیره و یک قوای خاص را به ولسوالی ها میفرسته به خاطر قتل عام مردم. اگر او مردم به دفاع کدام گناهی می داشتن به خاطر از اینکه از دفاع از جمهوریت کرده، به خاطر از اینکه رأی خاص خود به جمهوریت خود به اصطلاح داده یا از نظام پشتیبانی کرده، به می خاطر این مردم این مدت 3 روز است که قتل عام شده، جنازه و اجساد در روی سرک و برفها ماندن. هنوز هم امی والی نام نهادی که است جناب محب صاحب روان کردن. حتی ما با وزارت داخله وقتی که در تماشای وزیر داخله میگه من از این کار خبر ندارم. پس در اینجا ما میخواهیم از این که اگر این جنایت از این که بالاتر شود کارهای بعدی یا عملکردهای بعدی که در ولایت میدان وردک رخ میده پاسخش باید خود ریاست جمهوری بگوید، چون با هر ارگانی وقتی که ما زنگ زدیم و همراهشان در تماشا میگه ما این کار نکردیم. پس کی کار کرده که والی قماندان امنیتی به نام فدایی روان کرده و مردم حتی به این اجازه ندادن که اجساد امبولانس ها از روی زمین وردارن و امبولانس ها را با مرمی زدن و در مدت 16 کشته و 27 زخمی و 150 نفر به پیش خود سپر ساخته و این را بندی کردن و اسیر گرفتن. ما جناب رئیس به شما تقاضامند هستم هر چه زودتر هیئتی را که در 2 روز تصمیم گرفتن که دیروز هم دوباره پس گشت کرده از را و امروز هم تا حالم در میدان هوایی منتظر است و بهانه‌اش هم است که وضعیت خوب نیست. وضعیت امنیتی را برن دوباره کنترل کنن و اون مردم غرامت از اون مردم بپردازن، جنگی را که بالای مردم تحمیل کردن همه غرامتش بپردازن. در غیر از او کارهای بعدی که رخ میده در ولایت باز هم جوابگویش همی دولت خواد بود و او مسئولیتش هم به دوش از اینا هستن. تشکر میکنم.
محترم نادرخان کټوازی چې د ډاکټر صاحب عبید کلیمزی خپل سامع هغه ته هغه کړې ده. کټوازی صاحب مهرباني. د لوی او بخونکي خدای په نامه د جناب رئیس صاحب اداري هیات او د ولس د درنو استازو په اجازه، قدرمن رئیس صاحب دا نورو که چا نه دي لیدلي، ما او تا دغه حالات ټول لیدلي دي. ما او تا هغه حالات هم لیدلي دي چې دلته موقت حکومت راغی. ما او تا هغه حالات هم لیدلي دي چې دلته په ډاکټر نجیب باندې کودتا وسوه او مملکت تر اوسه پورې هغه حالات نشي جبرانولی. موږ په مسکو کې د عباس ستانکزي وینا ټول هېوادوالو وغندله، په مطبوعاتو کې وغندله سوه، مګر له بده مرغه دلته موږ د ولسي جرګې له ادرسه څخه موږ چې د سولې لپاره یو کمیشن ټاکلی ده. دا کمیشن خو یو ځل لومبی ټاکل سوی و، دوم کمیشن بیا د څه لپاره ټاکل سوی، او دا کمیشن د دې لپاره ټاکل سوی چې تاسو به کار کوئ، دلته به یې ولسي جرګې تالار ته راوړئ، هغه به ښکاروئ. که د ولسي جرګې له تالاره خوښه شوه هغه ته رامنظوره ده، او که نه بیا هغه نه قبلېږي. څرنګه په خپل سر باندې 15 یا 15 کسان مطبوعاتي کانفرنس ورکوي، رئیس صاحب ډېره د افسوس خبره ده. بیا له تا څخه دغه ګیله له ټولو کېږي. مې تر اوسه پورې دلته د وردګو د میدان وردګو د ظلم خبرې کېږي او جمهوریت نشته. که جمهوریت نه وای تا به نن دغه دي اشرف غني ته کنځل څنګه کول، تا به محیب ته کنځل څنګه کول. دا جمهوریت ته چې ته کنځل ورته کوې چې ته په غیاب باندې اوس محمد عمر ته یوه خبره وکوه چې په قدرت کې هم نشته. دلته جمهوریت نشته. جمهوریت څنګه وي؟ د بیان ازادي څنګه وي؟ که چېرته غواړئ چې تاسې دغه کانفرانس د وطن د سولې لپاره ورکړی ده، رئیس صاحب اوس یوه اعلامیه خپره کړه چې موږ په افغانستان کې بخښنه غواړم. تشکر وکلای محترم. او بعد 11 بجه میشه. رئیس صاحب حالا کمین صاحب پیشنهاد کرد که غیر سر بودجه سر دیگه چیز باید بحث نکنیم. و رئیس صاحب اوس یوه اعلامیه ورکړه چې موږ جمهوریت غواړو، موږ موقت حکومت نه غواړو. هر څوک چې موقت حکومت غواړي هغه د افغانستان دښمن ده، هغه افغانستان کورنیو جګړو ته کېلوي، هغه افغانستان کورنیو. او بل څوک یې د خپل جنګ سالار د خپل زورواکي ملاتړ نه کوي. بیا که دغه چې ملاتړ شروع شو هغې خوا ته داسې بلاوې پرتې دي چې دا که ملاخوځې کې ولاکه 2 ورځې په کابل کې څوک ورته پاته ځي یا له پل نه ولې نه اخیستل کېږي. محترم دکتر سبزیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب رئیس صاحب، اعضای محترم مجلس، ملت بزرگ افغانستان، غنی، بیبیگل، فضلی، محب، همه بشنوند که خط قرمز ملت افغانستان نظام جمهوری اسلامی افغانستان که در قانون اساسی کشور ذکر شده او است، نه دستگاه غنی، بیبیگل، فضلی، محب. این را همه بدانند. کسانی که میگن صدای پاکستان بلند میشه اونا کسایی هستند که خانهایشان هنوزم در کمپ شمشتوست، هنوزم در پشاور و اسلام آباد رفت آمد داره. ما صدها شهید و هزارها شهید دادیم به دفاع از خاک و باز هم میتیم. نه دستگاه دوز و مخرب میخواهیم و نه طالب تروریسته. این را واضح بیان میکنم. جناب رئیس صاحب، 2 روز قبل ما جنرال صاحب احمدزی در یک جای ملاقات کردم، گفت روزی ما 2 بکس دلار که 50 میلیون میشد با بیبیگل به فرودگاه کابل بردم. سرباز میدان هوایی آمد برای ما گفت که جنرال صاحب تو
افغان هستی، این پول ملت است، چطور به این خارجی لبنانی میته که انتقال بده به لبنان؟ چند روز بعدش به ایمیل شخصی رئیس جمهور از امارات متحده عربی ایمیل آمد، گفت که خانم تا براش تذکر بده که دیگه پول دزدیش از میدان هوایی دبی انتقال نده. چرا سری از این ما گلو پاره نمیکنیم و میایم سر یک موضوعی که همگی سنگ جمهوریت به سینه میزنیم، در حالی که بادتون در اینجا شود در میدان هوایی کله به کله میخوره از دست فرار کسایی که از وطن دفاع کردن معلوم هست. موضوع دیگری را که جناب رئیس امروز میگم اعلان میکنم ملت افغانستان بشنوه، ماده 69 قانون اساسی است که روی از او کار جریان داره. با توکل به پروردگار آغاز میکنیم او را از همین تالار و تا این آدم بیاید و به حضور ملت افغانستان پاسخ بگوید. و از رئیس جمهور امریکا خواهش میکنیم که آقای غنی تحت خواست و بازپرس نماینده های مجلس افغانستان قرار داره تا این پروسه ختم نشده همراه از این تماس تلفنی برقرار نشوه با رهبری حکومت امریکا که از این تماس تلفنی یا آقا به نفع خود استفاده میکنه. موضوع دیگری را که جناب رئیس صاحب میخوایم از خودت تقاضا کنم، رئیس بانک یک لبنانی، یک آدم غیر مسئول چطور میتونه که برای به 100 میلیارد افغانی بانکنوت افغانستان امضا کنه؟ باید جلوی از او گرفته شود. باز هم یک بار تاکید میکنیم که ما از نظام جمهوری اسلامی افغانستان حمایت میکنیم، نه از غنی، نه از بیبی گل، نه از فضلی، نه از محب. زنده باد نظام جمهوری اسلامی افغانستان، زنده باد قوای مسلح افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر وکلای محترم. نه زیاد ساعت امتیازی دیگه عزیز زیاد نمیشن. 30 تن صحبت کرده، 30 تن کی داره؟ ما جندام داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. وکلای محترم، صبح شما بخیر. دیروز و پاسخ یک تعداد از وکل صاحبا باید معلومات را بکنم که دیروز نه کنفرانس مطبوعاتی بود و نه کدام کمیسیون به نام صلح ایجاد شده. شما در جریان هستید که 2 روز به مجالس عمومی خود بالای صلح جلسه و بحث داشتیم که در اخیر روز دوم جلسه یک لیست به سر میز ما گذاشته شد که یک صلح از طرف تالار انتخاب گردد. ما این لیست با شما شریک کردم و تالاری را تایید کرد 21 تن از وکلا را. میخوایم در مورد صحبت‌های دیروزم خدمت شما توضیحات داشته باشم و معلومات خودش را با شما شریک بسازم. آنچه من دیروز گفتم و طریق رسانه ها هم شنیدید، خوب است که دقت نموده و تعبیر دیگر نشود. من گفتم طرحی را که گفته می شود گویا در آن از حکومت صلح و یا موقت صحبت شده و دسترس همه قرار گرفته. یک را خود شما بشنوید. ما 2 ساعت گپ شما را شنیدم. حالا شما میمونه که ما صحبت بکنیم، یعنی ما خود صحبت شما را شنیدیم. شهیدزاده صاحب حوصله داشته باش، یک طرح گفتم به دسترس ما رسیده. آیا تلویزیون طلوع اعلان نکرد این طرح؟ در طلوع از کجا رسید؟ خیر میایم سر گپای شما میایم. از این که شما گوش کنید، از این که در آن طرح بقای نظام کنونی و شورای ملی تذکر رفته است، گفتم استقبال می نماییم. از نظام کی است؟
حکومت است، قضا است، پارلمان است، وزارت است. نه گفتم طرحی که آمده. یار مریم سما صاحب استقبال من اجازه بده، اجازه بده، میایم سر گپای شما. استقبال من از این طرح به خاطر آمدن بقای نظام و شورای ملی بوده و همچنان گفتم که این طرح مشکلات زیادی دارد. شما ببینید ما گفتم که این طرح مشکلات زیادی داره، باید که از نظام حمایت شده، از شورای ملی حمایت شده، ولی مشکلات خود داره که در مورد آن باید گفتگو صورت گیرد و یک طرح جامع سما صاحب که یک طرح جامع که قابل قبول هم اقشار شورای ملی، جامعه ملی باشد تهیه و بالای آن کار صورت گیرد. هیچ مورد از این صحبت ها و جز حمایت از نظام و شورای ملی دیگر چیزی نبوده است. وکلای محترم، هیئتی که برای تدوین طرح صلح که از طرف شما و با تایید شما ایجاد شده جلسات خود را برای تدوین طرح صلح ادامه خواهد داد و با یک سر موضوع سر گپ شما یک را اجازه ایساق زی صاحب سر گپ شما کمیسون نیست کمیسون چیز نه کمیسون است نه کمیته است، یک هیئت است، هیئتی که شما تعیین کردید. خب یک را اجازه بده سر گپ شما یک بار سر گپ شما همدرد صاحب سر گپ شما اگر در ترکیب هیئت اجازه بده، اگر با ترکیب هیئت کمی مشکلات دارید، تصمیم به دست مجلس است. یک مجلس اجازه بده همدرد صاحب در سر گپ شما مجلس برای ترکیب هیئت صلح رای داده است و باز هم مجلس با اکثریت را تصمیم بگیرد و ترکیب هیئت اضافه شود. بخصوص اجازه بده بخصوص از ولایتی که باقی مانده است و یا از ولایت بزرگتر زیادتر شامل شود، مثلا قندار، ایراد، مزار، هر جایی که شما مشکل داری. وکیل صاحب ما 2 ساعت گپای شما را شنیدم، شما 5 دقیقه از ما را نمیشنوید. حالا شما بگذاری که ما وضاحت بدم. شما گفتی وضاحت بده، میگم بیادر نه کنفرانس مطبوعاتی بود، نه کمیسیون بود، نه کمیته بود. یک هیئت است، هیئتی که طرح آماده میکنه. اگر با ترکیبش مشکل داره که از باز ولایت ها نیست، از هر ولایت این میکنه ما آماده استم، از هر ولایت کلان 2 تا 3 تا انتخاب میکنه و در مجموع همین 248 نفر میگیریم. من خوش هستم همین 248 نفر میگیریم. همین اصولی صاحب وقت بده خود نمیمانه نه. رئیس صاحب سعی کنین. ما وکلای عزیز ببینین، از اول اینمی رایگیری که صورت گرفته خلاف قانون است.
ضرورت به این نبود که این قسم یک کمیسیون خلاف اصول ساخته می شد. باید طبق اصول وظایف داخلی از هر کمیسیون یک نفر، از هر گروه پارلمانی یک نفر می آمدن یک کمیسیون می ساختیم. بنان این کمیسیون خلاف اصول است، ملغاست و امروز اعلانش کنین که ملغاست. ما در افغانستان نظام می خواهیم، از نظام شما هم حمایت میکنین، ما هم حمایت میکنیم، مشترکن. بنان لطفا امیر ملغا بسازین. تشکر. رحمانی صاحب بفرمایید. رحمانی صاحب. جناب رئیس، ما هم خواهانی هستیم که همین هیئتی که از ولایت های مختلف در اون نماینده وجود نداره و یا از بعضی از کمیسیون های مهم قرار است کسانی اضافه شود، مجلس تصمیم بگیره که این افراد را اضافه کنه. اما تصمیمی که مجلس گرفته اگر بخواین اون الغا بکنین 2/3 آرای مجلس ضرورت داره. این تصمیم قانونی هست، ما از او حمایت میکنیم. کسانی که قانون را قبول ندارن زورگویی میکنن، اونا هم برای ما قابل قبول نیست. وکیل صاحبانو لطفا ځایو کې هم تشریف ولرئ که اسلام زن بحث وکړو. وکیل صاحبان در جایتان تشریف داشته باشین، بشین که از اموجه بحث داشته باشیم. بیگ صاحب، اکازای صاحب، بیگ صاحب قبول است. درست شما در چوکه خود تشریف داشته باشین، انشالله حل میشه مسئله. جناب رئیس صاحب، کمیسیون نیست سیلاب صاحب، کمیسیون نیست. یک هیئت است، یک هیئتی که طرح آماده میکنه. جناب رئیس صاحب، اکثریت همکارا به می دیدگاه هستند که از هر ولایت